د افغان کدرونو د لمریزې برېښنا د جوړولو لومړنۍ پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په سروبي ولسوالۍ کې د 10 میګاواټه لمریزې برېښنا جوړېدل چې د کابل په ګډون د ننګرهار 10,000 کورنۍ ورڅخه برخمنې شي. په دې لمریزې برېښنا 7.8 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی چې د یو کال په موده کې د یو خصوصي شرکت له لوري د یادې پروژې چارې بشپړې شوې. سولري برېښنا په برخه کې د یوه مهمه پروژه ده چې د برېښنا په برخه کې به یو مثبت ګام، یو مثبت بدلون راولي. نوموړې پروژه 10 میګاواټه برېښنا تولیدوي چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې به تر 10,000 کورنۍ د دغه پروژې له برېښنا څخه برخمنې شي. په دغه پروژه کې تقریبا د 7.8 میلیون ډالرو په ارزښت باندې یو خصوصي پانګوال شرکت پانګونه کړې ده. په ورته وخت کې د یاد خصوصي شرکت یو تن انجینر وایي په یاد لمریزه برېښنا شوی لګښت به په 5 کلونو کې پوره کړي او له هغه وروسته به عاید د حکومت بودجې ته ځي. وای تختای سولری بودجه که سرازی مصرف شده کمتر از 5 سال بودجه خود دوباره پوره میکنه و بعد از او عاید خوبتر به دولت می باشه. هغه زیاتوي د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا لپاره له 18,000 د برېښنا د تولید له تختو څخه استفاده شوې او 25 کاله به دوام وکړي. تخته های سولری بیشتر از 25 سال عمر داره. دیگه ما استراکچری که استفاده کردیم تقریبا میشه که زیادتر استفاده شه و فقط امو تخته سولریش دوباره چنج میشه بعد از 25 سال یا بعد از سالی که استهلاک میشه دوباره تخته های جدید امو زمان وصل میشه و دوباره به تولید خود آغاز میکنه. بلخوا د کابل د صنعتي پارکونو مسؤلین وایي د یاد لمریزې برېښنا له جوړېدو سره به یوه اندازه د صنعتي پارکونو ستونزه هم حل شي. که 1 میګاواټ هم دلته جوړ شي په افغانستان کې او دا خو له 10 میګاواټه ده او 20 میګاواټه او 0.15 میګاواټه برق چې تیږه کېښودل شو د دې نه یو هفته مخکې د افغانستان په اقتصادي برخه کې د افغانستان د کورنۍ لپاره د برق رسولو برخه کې د صنعتي برخه کې په ټولو برخو کې یو مثبت تاثیر لري چې که 1 میګاواټ برق په افغانستان کې تولیدیږي د افغانستان د خلکو د وطن او د سکتور خصوصي په ګټه ده. څه موده وړاندې د اسلامي امارت مسؤلین د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 18.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2.8 میګاواټ لمریزې برېښنا تړون د یو ترکیه او افغان شرکت سره ترسره کړ چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي.